تر هغه پورې به تاسو دا ویډیو رسوي، تاسو به درګه کې تاسو به شیر کوئ چې ترڅو یو سروې صورت ونیسي. سروې د څه لپاره صورت ونیسي؟ چې ترڅو په ټول افغانستان کې د کونډو، د بورو، د یتیمانو، د معلولینو، د معیوبینو، د بیوزلانو، د فقیرانو لپاره یو سروې صورت ونیسي چې مشخص ارقام او اعداد معلوم شي چې څومره کونډې دي، څومره بورې دي، څومره یتیمان دي، څومره معلولین دي، څومره بیکاره دي، څومره پکار دي، یو سروې صورت ونیسي چې تقریبا زما تر معلوماتو تقریبا په دې څو لسیزو کې د سروې د افغانستان په ډیټا کې نشته ده چې مشخص ارقام موږ ته راوښیي چې څوک څومره په کوم ځای کې کومه حدو پورې دي. دویمه ستره سروې چې باید صورت ونیسي هغه دا ده چې د افغانستان د ټولو تجارانو، سرمایه گزارانو چې داخل کې دي که بهر کې دي یو لیست جوړ کړي شي چې هغه مد نظر د دوی زکات سنجش وشي. که چېرته دا زکات د خپل د افغانستان د میلیونرانو، د تجارانو، د سرمایه گزارانو داخلي او بهري څخه راټول کړي شي، زه په دې مطمئن یم چې موږ به د نړۍ د یو مملکت یو سازمان لپاره هم احتیاج محتاج نشو لا ورته راځي موږ سره مرسته وکړي، خو په شرط دی چې د خپل تجارانو څخه زکات راټول کړي شي او په غریبانو باندې تقسیم کړي شي. دویمه که بیا پکې پاتې شول، فرض مثال دا فرض کوو چې بیا د تجارانو دومره سرمایه نه وه، فقیران، غریبان، مسکینان زموږ ډېر وو. دویمه سروې عمر ته لرو بیا د صحیح ډول باندې د خیریه بنسټونو یو مدیریت رامنځته شي چې خیریه بنسټونه له کوم څه څخه پیسې راخلي او چاته ورکوي. هغه څومره غریبان، مسکینان، بیوزلان، شهیدان، کونډې، بور، یتیمان چې پاتې دي هغه مسؤلیت راواخلي د خیریه بنسټ ته دې ورکړي او د خیریه بنسټ لکه څنګه چې اوس هم دغه پروسیجر روان دی چې د عاید او د مصرف ټول حساب باید ورکړل شي. یعنی دلته هم تقریبا حق اقدار ته رسیږي او هم افغانستان تقریبا د ډېرې زیاتې فقر او بیچارګۍ او غریبۍ نسلي بیکارۍ څخه بچ کېږي. له تاسو څخه مې هیله دا ده چې ترڅو دغه ویډیو شیر کړئ چې ترڅو دغه مسؤلین تر پورې دغه طرحه ورسیږي. که بیا چا غوښتل دې په نسبت د دې لپاره زه مکمله طرح هم لرم چې څه رقم کوم وزارت کومه سروې ترسره کړي، کوم وزارت کومه سروې ترسره کړي چې ترڅو وکولی شي د ټولو کونډو، بور، یتیمانو، معلولینو، شهیدانو لپاره رسیدګي وکړي، د هغوی لپاره د یو ټوکر ځای زمینه برابره شي.